د مینې کیسې به مو زیاتې اورېدلې وي او ویلې به مو وي، مګر داسې جنګ درشایه مینه په ژوند کې به یې په لومړي ځل ووینئ. اتل، مجنون، رانجه ټول یې ناکامه کړه. یو باغی ستا دماغ خراب شوی دی؟ دماغ نه، زړه. کوم څه چې تا ته رښتیا معلومیږي هغه په اصل کې یو وهم دی، ستا داخلي وهم. علیشا یوازې د هغه په دماغ کې دی. رونی آرام وکړه. داسې فکر مې کوئ چې ژوند به د هغې سره شروع کېږي او د هغې سره به ختمېږي هم. نو بیا مې یو وخت د هغې سره معرفي کړه. د نجلۍ موضوع ده؟ کوم نجلۍ نشته صاحبه. که چیرې نجلۍ نشته نو د هغې جسد د کومه راغلی؟ ده خو یو جسد یاد کړی و، دا خو ټوله مړي دي. یو ګوړی ته لیونی سوی یې؟ کوم علیشا؟ کوم رونی؟ دلته یا نجلۍ پیدا کېږي یا حقیقت. رونی ما نسی هیرولی. ओ तेरे बिना मर जाना, तू ही सांसों का सहारा है, तेरे बिना ना गुजारा. زه مینه در سره لرم رونی. عجبه کیسه مې ولیدل د ځان وژنې ده. د دنیا څخه ناراضه سوی یو عاشق مینه وکړه. د شیطان د مینې په کیسه کې څوک غدار و؟ ووایه ماته، ووایه. علیشا! تر کومه وخته چې مې حقیقت نه معلوم کړی زه نه درېږم. که څه هم په دې کې زه خپل ژوند د لاسه ورکم یا د بل چا ژوند پشکې واخلم. بلوارې ستا کوچنۍ سوځومه. ما مخکې هم درته ویلي وه چې ستاسې سکنجې زما ګرمېده دي. هر عاشق یو غدار دی.